السلام علیکم دوستانو، تازه د خوشحالۍ خبر څلور افغان لوبغاړي د پاکستان سوپر لیګ یا پی اس ایل کې واخیستل شول. نوین الحق، نور احمد لکنوال، رحمان الله ګربز او حضرت الله عزازی د پاکستان کرکټ لیګ په تجارتي لوبو کې واخیستل شول. دوی ته او مینوالو ته دې ډیر مبارک وي. پاکستاني مطبوعات وایي چې محمد نبي او راشد خان لوبډلو هغوی له ځان سره ساتلي دي او را روان سیزن کې به هم د هغوی په ګټه ولوبیږي. دا څلور افغان لوبغاړي د مختلفو لوبډلو لخوا واخیستل شول. نوین الحق او نور احمد لکنوال د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې لخوا واخیستل شول. حضرت الله عزازی د پېښور زلمي لوبډلې لخوا واخیستل شو او رحمان الله ګربز بیا د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لخوا واخیستل شو. محمد نبي چې په تیر سیزن یعنې په شپږم پړاو کې هم د کراچي کینګز لوبډلې سره لوبېدلی وو، هغوی له ځان سره ساتلی دي. په اووم پړاو کې به هم د هغوی په ګټه لوبیږي. راشد خان هم چې په تیر سیزن کې د لاهور کلندرز لوبډلې سره لوبېدلی وو، په اووم پړاو کې به هم د هغوی سره لوبیږي. دا لیګ د 2022م کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې پیلیږي. افغانستان په دغه میاشت کې له هالند سره 3 ورځنۍ لوبې لري او بیا زمبابوې ته ځي، خو د دغو لوبې دقیقې نیټې لا اعلان شوې نه دي. مګر چې ملي لوبې وي، ملي ګټې تر هر څه مهمې دي. چې افغانستان خپلې رسمي لوبې او خپل دا ډول لوی تجارتي لیګونه ونه لري، لوبغاړي خو باید د نورو هیوادونو تجارتي لیګونو ولوبوي، هم ثواب هم قربا. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که به دې چینل کې نوی یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.